دا د دواړو جهانو د سردار مبارک خبره باطله قصه نه ده. نو دومره لوی بزرګ چې ماشوم ته وایي د ورونی ماشوم ته یو څو ماشومانو خبرې کړي دي، یو پکې دغه ماشوم دی. د ورونی ماشوم ته وایي وایه پلار دې څوک دی، هغه خبرې کوي. د دې نه لویه بزرګي کیدی شي؟ دا څومره لویه ازبرګي ده چې د ورونی ماشوم خبرې نه ورځي، ژبه نشي رقولی، بې د جلا نه بل کار نشي کولی، خندان نشي کولی. هغې ماشوم ته وایي من ابوکه پلار دې څوک دی، او هغه ماشوم بیا وایي پلار مې پلانکی دی. ماشوم ته څه پته لګي چې پلانکی یې پلار دی؟ دا د بل کرامت. یو ماشوم که لوی شي نو هغه ته د پلار پته نه لګي تر څو چې مور یا بل چا ورته نه وایي چې ستا پلار دی. نو یو کرامت دا چې ماشوم خبرې کوي. دویم دا چې ماشوم پلار ښیي، دا لوی کرامت دی. دومره د لوی درجې بزرګ لیکن د مور خبره نه مني، د مور خیرې د هغه په حق کې خدای پاک قبلوي. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي. نو د مور او د پلار به ډېر لوی حاس کې قدر به یې کوي. ولې به یې قدر کوي رونو؟ څومره خواري د سره کړې ده. زه اوس وایه قرآن کې الله فرمایي مور په ګېډه څونه موده ګرځولې. ته به یو خپل ماشوم بچی په شا وګرځې، څونه موده یې په ګېډه ګرځولې. بیا د ماشوم هغه پیدایش څومره لوی تکلیفي، بیا ماشوم له هغه پی او هغه خوراک ورکول څونه ګران کار دی، بیا د ماشوم هغه صفۍ او پاکوالی څونه ګران کار دی. د شپې به د نیمې شپې ماشوم را پاسې جلا به جوړه کړي، مور به ورسره ویښه شي. دې ته وګوره که نه ستا نه پیدا دي څونه دې پهله خفه کېږي. دغه رنګې ته هم د چا زوی تا باندې هم د مور او پلار ورستړی شوی دی که د مور بیا څومره رحمي د پلار په نسبت. اکثر چې مور او پلار دواړه ویښ شي نو پلار یې ښځې ته کنځل شروع کړي، مور ته وله کنځل شروع کړي. ماشوم نه قلاره هغې غریبې په قصد خو نه دي جوړولی، خو چې سینګتې د خوبه ویسته هم د خوبه ویسته که پلار څونه غوبل جوړ ماشوم دې په جلا کو دی جړو، مونږ پې د خوبه وباسې دې نه قلاره غصه شي ورته څپېړه دویم وایي. نو دا د مور غلطي ده، د ښځې غلطي شوه. ته د خوبه ویسته هغې هم د خوبه وویسته. هغه به مور را پاسي په نیمه شپه کې هغه ماشوم متیازو له بوځي، وی وینځي، جامې ورته واچوي، رانجه مانجه او خوشبویي پې پورې کړي او بیا ورسره خاندي، خوشحالېږي، خوب ته خپل یېري. د پلار د ماشوم د بولو نه نفرتي، پلار د ماشوم او دسماتې له ګوتې نه وړي او مور ولا هغه او دسماتې په دې خپلو لاسونو باندې وینځي. دومره خیال او دومره ګزاره کوي د مور د دې بچي سره. بیا چې کله د پیو نه پرې کوي هغه څومره تکلیفي په مور. بیا چې دې ماشوم دې مور سره یې څونه غم او څونه فکر دی، پلار سره یې دونه فکر نه لکه څومره فکر یې چې مور سره. ټیک ده پلار هم لګیا د خدمت کوي. دا حرام او حلال چې راجمع کوي دا څوک راجمع کوي؟ دا پلار راجمع کوي. منډې سر د شپې منډه او د ورځې منډه، کله یو خوا کله بل خوا. پلار د بار خدمت کوي او مور ولا د کور خدمت کوي د بچي لپاره. د دې وجې نه رب العالمین د مور او پلار حق په بچي باندې ایښی دی. دا د مور او پلار حق دی چې پوره کوي. یو تابعي تېر شوی دی خیر التابعین او په مشکات شریف کې په دې اخیري ابوابو کې د هغه ذکر دی. اویس قرني رحمت الله علیه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل په خپله فرمایي وی په یمن کې یو سړی دی، قرن قبیله کې اویس د هغه نوم دی او ډېر غوره انسان دی او بهترین انسان دی، لوی شخصیت دی. یو صحابي ورته وایي چې د خدای رسوله دومره نیک بزرګ شخصیت دی، لوی شخصیت دی، دې ستا ملاقات له ولې نه راځي؟ چې د پیغمبر علیه السلام ملاقات ته راغلی وی خو صحابي به ته جوړ شوی و. د صحابي خو ډېره لویه مرتبه د دنیا ټول تابعین او بزرګان او عالمان چې یو ځای کې د صحابي د خپو دوړې ته نه رسي. وی چې دومره لوی ده، نیکو خاوند دی او ډېر لوی سړی دی، نو دې ستا ملاقات له د خدای رسوله ولې نه راځي؟ وی د مور د خدمت د وجې نه زما ملاقات له نشي راتلی. بوډۍ مور یې ده او د هغه خپلې مور خدمت کوي، په دې وجې نه ما ملاقات له نه راځي. یو صحابي د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ، وی د ده نښه سره او پیژنګلو یې څه ده؟ وی اویس یې نوم دی او په یمن کې د قرن قبیلې اوسېدونکی دی او دی نښه ده چې د دواړو اولو په منځ کې یا په دې مټ باندې به د برس د برګي یو نښه به یو نشان به
او مستجاب الدعوات ته چې څوک ورغی و هغه لپاره دعا وغوښته نو خدای پاک به دعا قبوله کړي، د هغه په حق کې به خدای دعا قبوله کړي. او پیغمبر علیه السلام یو وصیت هم وکړ، د نبی علیه السلام یو چپن وخت دا چوغه چې ورته تاسو وایه مبارکه، وی که د چا ملاقات د سره وشو د ما دا چپن وله ورکړي. د نبی علیه السلام د وفات نه پس د یو څو صحابو ملاقات ورسره شوی، د ده په علاقه کې تپوس وکړه دلته څوک اویس شته په دې قرن قبیله کې، وی او یو سړی د اوښان سری او د اوښانو سرولو والا سړی د ځنګل ته ځي راځي چې د دې ورسره ملاقات وشو، خبرې اترې ورسره وشو، په هغه صفت و چې کوم صفت نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی. بیا ته دا صحابي تپوس کوي، وی ستا د پیغمبر علیه السلام سره ډېر محبت دی، وی ته ملاقات له ولې نه راتلې؟ وی ډېر زیات د نبی علیه السلام د ملاقات په ارمان، وی زما زړه کې بل یو ارمان نشته، د جنت ارمان زما په زړه کې دومره نشته لکه څومره ارمان چې زما په زړه کې د نبی علیه السلام د ملاقات دی. ولې نه راتلې؟ وی زما بوډۍ مور او د هغې د خدمت ته وجه د هغې بل څوکونه چې د هغې خدمت ته مې پرېښی ځکه نه یم ترغلی. د دې صحابي په اړه کې دا خبره هسې تېره شوه چې یاره د مور خدمت څه دومره لویه خبره خو نه ده. وی ستاسو دی ورته وایي، وی ستاسو د نبي علیه السلام سره محبت او مینه وه؟ د صحابه ورته وایي وی یو ډېره زیاته. وی د هغې څه نښه او څه دلیل دی؟ وی د هغې دا دلیل دی چې موږ د هغه په حضور کې ډېر جهادونه کړي دي او د پیغمبر علیه السلام په اشاره موږ خپل سرونه قربان کړي. واقعي دا لوی محبت. وی یو تپوس تنه کوم، د نبی علیه السلام د احد په غزا کې په جهاد کې کم غاښ مبارک مات شوی دی؟ کم غاښ یې زخمي شوی دی؟ کم اوتی دی؟ کم مبارک غاښ مات شوی دی؟ هغې صحابو ته دا پته نه لګېده، د دې نه نو خبر انسان دې پته ورته نه لګي. وی ستاسو خو عجیبه محبت دی د پیغمبر علیه السلام سره، د خپل محبوب د غاښ نه هم نه یې خبر چې کم غاښ یې مات شوی دی؟ وی قسم می دی چې کله زه خبر شم چې د نبی علیه السلام په یو جهاد کې غاښ مبارک شهید شو او مات شو، وی ما وی چې ښه د نبی علیه السلام په مبارکه خوله کې به غاښ نه او زما په خوله کې به نو ما وی دا غاښ به نو مې ویسته. بیا مې وی هسې نه چې دا بل مې وویسته. بیا مې وی هسې نه چې دا بل غاښ د نبی علیه السلام نی او زما وی د ځان نه مې دا 22 واړه غاښونه ایستي دي. دا راته یقین سره پته نه وه چې د نبي علیه السلام کم غاښ وتی دی، نو ما ورپسې دا ټول غاښونه وویستل. دغه مې د حضور پاک سره محبت او مینه. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده متعلق فرمایي، صفت یې کوي او وی ولې نه راځي ماله؟ د مور د خدمت ته وجه. یو حدیث کې دی، اگر چې د حدیث زمونږ د علماو په نزد داسې ډېر د اوچتې درجې نه دی خو د فضایلو باب کې بیان کافي دی چې نبی علیه السلام یو پیشنګویي ورکړې ده چې ده به عبادت پټ کوه پټ، هېڅوک یې نه دي خبر کړی د خپل عبادت نه سوا د فرض مونځ نه باقي عبادت د ده چا نه دي لیدي. ډېر خفیه او پټ به یې د خدای عبادت کو. وی د هغې به والا الله یو صله او اجر ورکوي. د قیامت په ورځ به خدای د ده په شکل فرشتې جوړوي، په زرګونو فرشتې، او دی به د هغې فرشتو په صف کې دننه کې او جنت ته به یې داخل. دا ټول فضیلتونه چې د ده متعلق راځي دا فقط د مور د خدمت ته وجه دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام صحابي دی، ګوره د دین مسله دا ده چې د یو انسان مور او پلار که کافر میری به خیال ساتي. مسلمان خو لویه خبره، د کافر مور او پلار خدمت بم کې خیال وساتي. او زمونږ د فقه یو کتاب د شامی هغې یو جزیه لیکلې ده، وایي که یو سړي مور او پلار کافر او ګرجې ته ځي نو بوزې به نه، خو که دوی ګرجې ته تلي عبادت لا او د راتلو نی نو د پشې د ګرجې نه راوړی شي، لاړ شه ورسره د هغه ګرجې نه یې پشا راوړه. بوزې مه دی کفر عبادت لا چې ځي په خپله به دې کوي چې ما بوزه وی نه بوزه، په دې د خدای نه نیسي.
خو که دې تلي او د راتلو نه په شی د عبادتخانې نه د هغه کفر د عبادتخانې نه یې په شا راوړی نو د ابو هریره رضی الله عنه مور و کافره وه دې خو صحابي دی د نبي علیه السلام نو هغې به هر وخت دی وهه چې کور ته به ورغی هغې به پې څپېړې را کېښودې یو څو څپېړې به و او په دې به یې وخت چې تا ولې د پلار نیکه دین پرېښی دی واپس کافر شي حضرت ابو هریره رضی الله عنه دا چېرته صحابو کې چې یو ځل ایمان ورننوت خو هغه ایمان و که نه یو ځل کور ته لاړ او مور ته ورمخامخ شو چې ورمخامخ شو مور ورته یو څو څپېړې ورکړې داسې ووخت چې دې ته په ژړا راووته او مور ورپسې د کوره راووته ودرېږه وایي چې برابر دی کم حضرت ابو هریره رضی الله عنه مشر سړی دی ته مخکې دی مور ورپسې نه کوتک ورپسې مور راغشتې دی او د مدینې منورې په کوڅو کې دې منډې وایي دی مخکې دی مور ورپسې ده او جاړي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر علیه السلام په مسجد نبوي مبارک کې ناست دی وی د خدای رسوله زما د مور په حق ته ولې دعا نه کوې چې خدای زما مور مسلمانه کړي هر وخت مې کنځي رتي مې وینې اوس یې بیا ووالم او د کور نه راپسې را روانه ده خو کمزوري بوډۍ ده او د ځوان یې رامنډه مې کړو دغه د جي را روانه ده چې نبي علیه السلام وکتل مور سره یې غټ کوتک په لاس کې دی او را روانه ده جومات ته ورپسې راځي وی خدای د خدای رسوله ګیله مې ده در چې دعا وکړه خو د نبي علیه السلام د مبارک خولې دعا فورا د عرش سره ډغه راوواله مور سره کوتک چې جومات ته رانږدې شوه کوتک یې وغورځو وی صیب دقه ده راله چې راله جومات ته کېناسته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي فلانکې د ابو هریره مورې څنګه رالې څه پسې رالې اوس کوتک وس په دې زوی وهلو له راغلی او وهلم د ابو هریره مورې څنګه رالې څه پسې رالې وی د خدای رسول اسلام لرالم ما ته ایمان وښایه هغه وخت یې کلمه د اسلام وی خدای مسلمانه کړه که د دې ابو هریره رضی الله عنه د مور سره روانه دی او مور یو ډب ورکوه او دې دوه ورکول ده هغې ورته یو کنځل کولې او ده ورته دوه کولې مور ته به اسلام نصیب شوی و چتم نه خدای پاک چې مور ته اسلام نصیب کړي او مور یې رب العالمین مسلمانه کړه دا هم د دې ابو هریره رضی الله عنه د هغه خدمت ته برکت دې ښه خیال وساته مور سره یې ګزاره وکړه او د نبي علیه السلام نه یې وله دعا وغوښته خدای پاک یې مور ته ایمان ور نصیب د پیغمبر علیه السلام زمانه د یو صحابي بیمار دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه صحابي تپوس ته ورغی چې تپوس د پیغمبر علیه السلام ورغی هغه غریب په مرض موت کې و د وفات بیماري یې وه مړ کېده د مسلمانۍ دا طریقه ده چې څوک مري نو ته به ورته تلقین د کلمې شهادت وکړي داسې به ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا به ورته نه وایي چې شا به دا کلمه ووایه څه پته لګي دغې وخت کې یو په سړي سخت دی که دې وایي چې نه وې هسې ورته د شهادت کلمه واوروه نو چې پیغمبر علیه السلام ورغی نو نبي علیه السلام ورته د شهادت کلمه اورول شروع کړو د هغه پې ژبه نه خوځېده نبی علیہ السلام بار بار شهادت دا کلمه ورته وایي د هغه پې ژبه نه خوځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر هوښیار شخصیت تپوس یې کوي دې سړي څه ګناه کړې ده او ډېره خطرناکه ګناه یې کړې ده ځکه زه ورته د شهادت کلمه وایم چې نبي علیه السلام یو ځای راشي خو شیطان هم تښتي زه د شهادت کلمه ورته وایم او د ده پې ژبه نه خوځي تپوس وکړې دنه یو خطرناکه سنګینه ګناه شوې ده چې د مور نه یې وله تپوس وکړه نو مور یې وی او یو ګناه ته شوې ده هغه ده چې زما ډېره زیاته بېعزتي کړې ده د واده نه مخکې ما سره ډېر ښه او ډېر جوړ و زما به یې خیال ساته خو چې کله یې واده وکړو نو زما بېعزتي کوي اوس ما وحیده ښځې دپاره ما ته کنځل او ستغې سپورې کوي ما نه دی بخلې ما ورته د خپل حق نه دی بخلی پیغمبر علیه السلام ولا هغه مور ته سفارش وکړه چې ګوره زه درته سفارش کوم او دا بچی دی وبخ وی د خدای رسول الله مې نه غواړي ما سره ډېر ظلم او ډېر زیاتې کړی او دا حقیقت دی ګوره بعضې سړي ډېر ښه سړي خو چې واده وکړي نو په بل طرف بیا د مور او پلار او د هېڅ چا هم خیال نه ساتي
زموږ مولوي صاحب د خدای وبخښي هغه به وی چې سړی واده وکړي که نه بیا مور الا او خور بلا او ښځه نعمت د خدای تعالی مور او خور الا او بلا شي او ښځه د خدای نعمت شي بیا ټیک ته د ښځې خپل حق دی پته د هغې به خپل خیال ساتئ او د مور او د پلار ګورې خپل حق داسې به هم نه کوي چې د مور او پلار دپاره د ښځې خیال نه ساتئ او ښځې سره ظلم کوي دا هم غټه ګناه ده بعضې خلک بیا داسې کوي د مور او د پلار د وجې نه ښځه اویزان دی نه ښځه کوي او نه پردی کوي دا هم ډېر لوی سنګین جرم دی ښځه خو خاوند ته ناست دی مور او پلار یې پرېښي د خاوند د لاس لاندې چې دی پې څه کوي نو ورسره کولی شي نو په ښځه به هم ظلم نه کوي ګورې ښځې کمزوري څیز دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ښځې د خدای په حکم ستا په عقد کې راغلی دي نو که دې سره هم ظلم وکړه د قیامت پر ورځ بیا درنه خدای تپوس کوي د ښځې به هم خیال ساتئ بعضې مور او پلار هم قمقلي په بېځایه خبرو به زوی راټینګ کړي شا به دا ښځه دې ووهه لمسون به ورته کوي شیطانت به ورته کوي د ښځې باندې به ظلم کوي نه داسې دې نه کوي مورې که ستا څه حق وي ما ته وایه بابا که ستا څه حق وي ما ته وایه هغه به کوم او ښځه زما لاس ته ناسته را دي غریب دی کور کې څوک دي د هغې به خپل حق ساتم مور له به جدا جوړه راوړئ ښځې له به جدا راوړئ مور له به جدا خوراک راوړئ ښځې له به جدا خوراک راوړئ ښځې سره به هم ظلم نه کوي او تا ته محتاج ده چې ته پې څه کوې ورسره کولی شي نو دنیا کې خو به ورسره ته ظلم وکړي لیکن لوی خدای دې په سر ولاړ دی د قیامت پر ورځ به دنه خدای پاک د هغه ښځې بیا تپوس کوي د ښځې دپاره به د مور او پلار بېعزتي نه کوي او د مور او پلار دپاره به د خپلې ښځې بېعزتي نه کوي د دواړو خپل مناسب حق دی او د هغې به پوره خیال ساتي یو مسله کې دا راځي که مور او پلار درته ووایي چې ښځه پرېږده نو پرېږدې به لیکن هغه علما لیکي هغه وخت کې چې ګناه د ښځې وي دا ښځه ستا د مور او پلار نافرماني کوي او دا ښځه تا د مور او پلار حق ته نه پرېږدي که ته د دې ښځې خیال ساتې او د دې سره ګزاره کوې د مور او پلار نه عاق کېږي مور او پلار دې عاق کوي او بخي دی نه د مور او پلار حق تلفي ده نه کېږي بلکل جوړه نه کېږي ته ډېره ګزاره کوې خو نه کېږي ښځه دې جدا کړه د مور او پلار نه د مور او پلار جدا خیال ساته او د ښځې جدا ساته او که د ښځه دې ډېره شیطانه بل کار یې نه بې دې نه چې ستا د مور په سر او د پلار په سر درته غیبت کوي او د مور او پلار نه دې زړه توروي نو بیا دغه ښځه لر کوه خوشې کوه که داسې نه ګزاره په یو کور کې کېږي نو کوه که په یو کور کې نه کېږي د ښځې در باندې دا حق دی چې کور به ورته جدا کوې ځان له کور او کوټه والا ورکه د ښځې خپل خیال ساته او د مور او پلار خپل خیال ساته زمونږ د پښتنو خدا یو مزاج دی که چې وادي نه کړې نو مور او پلار په سر ګرځوي بابا ته خو زما پلار یې که نه ستا په ما ډېر لوی حق مورې ستا دپاره به زه سل او زر ښځې خو قربان کړم ښځه سي مور او پلار نه پیدا کېږي ښځې د روپۍ شک دا خبرې به کوي ښځه یې لالي دي نه چې ښځه وویني که نه نو مور بیا سپی شي او پلار سپی شي بیا کوتک به پسې راوالي او دربی یې بیا دا حقیقت دی ګوره دا راته زه خپل چې شمدید واقعات بیانوم قسم دې ما د ښځې م راغلي دي یو وخت کې داسې یو بوډۍ ښځه مې ولیده یو بوډۍ چې داسې دا کونټۍ ورسره وه یا داسې دا کونټۍ او په ټیټه ملا روانه وه چوکه ورسره وه همسو په ټیټه ملا روانه وه ما ته ویې استاد خیر دې ترورې څه چل دی وی ته ما ته وګوره چې مې ورته وکتل دا لاسونه یې تړلي دین یې ټوکړې ته وکړې وې ټوکړې او دا لاسونه یې وینې وینې دا څه چل دی ترورې درز دې خوړلی دی وی دا هغه ظالمه والم زوی والې وه راوی پر ظلم را باندې لتې وخېجولې او دا ټول وجود یې راله وینې وینې کړی الله اکبر مې دا بوډۍ مور دې له خو چې اصل د چا لاس نه ورځي دا دومره که دا خپله مور نه او پردی مور یو څه ظلم به در سره وکړي خو یو دوه خبرې به یې درته کړي که والې خو دې نه شي کنځلې خو دې نه شي ظالمه دومره ظلم دی وکوسه او دقسې یو بوډا بابا هم راله راغلی دی زمونږ د دې علاقې ته یقین وکړه چې لاسونه او اندامونه یې وینې وینې لاس او اندام یې وینې وینې او ما له راغلی دی چې زوی والم ولې والې بس وی والم او یې په خوله یې راله وینې را ماتې کړې دي په خوله سپینګیرې پلار دومره زموږ خلکو کې حیا نشته چې پلار به بیا د ګیرې نه نیسي
سنت سیزګیره د پیغمبر سنت د هغې نه به پلار راونیسي او سپینګیري پلار بدبخته دا خو که ته د شرمخ خړه ستا پړه کې وي شرمخ نو هم به پلار لا چا ګوتې ورنشي مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه یو قصه کوله یو سړی یې یادو هغه سړی هم مړ دی ما ته یې ښولی دی او هغه پلار یې مړ دی شته دی نه وی زمونږ دلته کې دی زوړ کور سره خوا کې چې زه د خپل کوره راووتم یو سړی دی او د پلار په سینه د پاسه ناست دی یقین وکوئ لټې وله ورکوي او د دې ګیرې نه یې پلار نیولی دی او سپین ګیرې پلار یې دی د ګیرې نه یې نیولی دی او لټې وله ورکوي د پاسه پې خیږي او ورته څه وایي یاره خو نو ډېر غټ دلی خو ارمان چې پلار مې نو پلار مې نور ډېر غټ دلی او لټې وله ورکوي وایي ما ته یې غزوې پاس او یو دوه څپېړې مې موله ورکړی پلار مې ته خلاص کړ مولوي صاحب د خدای وبخښي هغه قسم دی دا خبره په درس کې څو ځله مونږ ته کړې ده او هسې عامه هم کړې ده وی ما ته یو واقع یاده شوه دغه پلار چې دی زوی را پرځولی وی هم په دقه دی یو ځل زه راووتم د کور نه دغې سړي خپل پلار هم دقلته را پرځولی او په سینه وله ناست و هغه خپل پلار د ګیرې نه نیولی دی او همدقه الفاظ هم ورته وایي لټې وله ورکوي او ورته وایي یاره ارمان نو ډېر غټ دلی پلار مې ګني ډېر غټ دلی وی د مټه مې ونیوه پلانکي خفه کېږه ما یاد مې دي یو وخت کې چې په دې ځای تا خپل پلار را پرځولی یو لیش نه اخوا او نه دې خوا خو چې کوم ځای تا پلار را پرځولی او څه دې ورته ویلي دي زوی هم هلته را وپرځولی او مخکې درته و دا ګورې بدلېږي نه که ته نن مې پلار ته کنځل وکړل او زه به ځم اوچت سترګې به ګرځم نه دا شمېره ځان سره چې پلار دې د یو کال و تا ورته کنځل کړي دي چې یو له رسې زوی به درته کوي پلان سره نیټه حسابوه کوم ځای چې د پلار بېعزتي کړې ده هم هغه ځای له ورده چې هغه ټیم له رسې هم دقه ځای به دې بېعزتي کېږي یا به دې په زوی کېږي او که په زوی کې نه په بل چا به دې کوي خو خامخا به دې خدای پرېږدي دی نه ولې ظلم کوې د پلار او مور سره څه به درته مور او پلار یو دوه خبرې به درته وکړي ستا لپاره به کې کې به هم ستا خیر وي مور به درته یو دوه خبرې وکړي ستا خیر به یې پکې درته وایي جواري مه کوه درته به وایي ګناه مه کوه درته به وایي یاره عزت کوه مونځ کوه دا به درته وایي نور برته څه وایي مونږ خو بېځایه قسم دې دی د دې خلکو نه جوړ شوي دي درندګان یو زنانه ما راغلی دی یو کلي دا دیني مسایل خو پیښي خاوند وله طلاق ورکړو څه زمانه مخکې خاوند نیم بیا راغی هغه سخر خواښې هم رالل دا غیلک هغه پلار او مور هم رالل هغه مې ما نه دي ورکړی خیر هغه خبره مې چې صفا شي چې رالل طلاق دې ورکړی دی هلکه په څه دې ورکړی دی ښځی وایي وی صاحب په بل څه نه وی ما ورته وی د سهار وخت و چې پاسه مونځ وکړه مونځ د مانځه وخت و مانځله مې دا بدبخته پاسه و چې مونځ وکړه نو د ما ته درې کاڼې راوغورځول طلاق یې راله راځه داسې زمونږ وطن دی دومره جذبات دومره ظلم او دومره زیاتې مور او پلار سره ظلم ښځې سره ظلم خویندو سره ظلم وروڼو سره ظلم ګاونډي سره ظلم د دې تپوس به رب العالمین د قیامت پر ورځ کوي قیامت میدان کې به خدای تپوس کوي خدای پاک دا خبرې پرېږدي نه د ظلم بدل نه خدای خامخا لې پرېږدي درته نه د یو بزرګ واقع ذکر کوي چې حج له روان و حج له مور ورته بچې حج له مه ځه زه بیمار یم او ستا خدمت ته محتاج یم چې زه مړه شم او بیا د هغې نه پس حج له نه کال یې ورته قضا کړي بل کال له بیا ورته مور وایي بچې حج له مه ځه او زه بیمار یم زما خدمت به څوک کوي بل به څوک ستا نه بغیر شته دی نه بیا پاتې شو په درېیم کال ورته بیا وایي دا زوی وایي مورې حج له ځم وایي بچې ما سره څه کوي زه خو ډېره زیاته کمزور یم زما خدمت به څوک کوي زه مورې وي ته به نه مرې نو زه څه وکړم حج به نه کوم څه ګوره دا اوس هغه بېنیټې جاهل شیخ جاهل چې ورته وایي علم نه و د دین نه نی خبر هغه بې علمه شیخي چې ده نو هغه هم تاسو ته معلوم و څه ناڅه ځان د دین نه خبره روان شو حج ته چې ته مرې نه مرې مونږ د سره څوک زه به د خپل حج نه کوم یو قافله کې لاړ دا ګاډي ماډي هغه زمانه کې خو نو پیاده قافلې یو علاقه باندې تلل په یو کلي هلته کې یو ځای کې دمه راله چې دمې راله یو سړي غلا وکړه
د چانشي پټ غل مخکې او خلق په پسې دي غل دې جومات ته ننوت جومات کې ګڼه ګوڼه ده اوس دا نیک سړی چې دا د مور نه بې اجازته حج ته روان دی اوس غریب په مانځه ولاړ په خپلو نقلو غل په دې خلکو کې ګډوډ شو هغې رالل دې کلک د مټه ونیو اوس اغلا وکړه او بیا د خدای کور له راوتښتېدې لا منځونو باندې بیا ولاړې دی زه څه خبر یم زه خو وختي راځه خو د پلان کې نه اوس دی زموږ مخکې هغه دی نه ده بټوره پټه نه کړه ظالمه غلا کې جومات ته تښتې او جومات کې بیا لا په مانځو درېږي مونځ هم بدنامې دی زه څه خبر یم غریب چغې وای قافلې والا وایي زموږ ملګری دی د پلانکې علاقې د حج روان دی ویل سوال نه پې قاضي لی بوت دوه ګوان پیش شو جي دا دی عمده سړی دی جیل ته یې بټوه پټه کړو بله مو جي دا سړی دی قاضي وی او د خو ډېر لوی جرم کړی دی حج له روان دی په غلا جنون لګي پیسې غلا کوي لاس ته پرې کوي هغه لاس والا دې مړی ته بیا ویزان کوي مخ والا تور کوي په خرې سور کوي او په دې بازار کې چکر ورکوي چې څوک غلا کوي دغه به سزا د غریب کوم ځای منلی کېږي چې ګواه در باندې راغی بیا څه کېږي لاس یې ترې پرې کړي مخ یې والا تور کو په خرې سور کو او بازار کې والا چکر ورکوي چې څوک غلا کوي دغه به سزا هغه پرې کړی لاس یې والا دې غاړې ته ویزان کړی چې هغې دا چغې وایي نو دی وایي د ما یو چغې ته هم غوږ کېږي اواز ته غوږ کېږي هغې چپ شه غله وایي نه ما یو خبره خو واوری که یو سړی هوښیار وي د ده واوری چې دې څه وایي دا آواز وکړه وی چې څوک د مور د اجازت نه بغیر حج د ځي نو دا به یې سزا غلا مې قسم په خدای کې کړي نږدې شوی م نیم خو بس دا د مور هغه مور مې دغسې پرېښوده زه حج ته روان شوم نو زما آواز دا دی چې څوک د مور نه بې اجازته حج ته ځي نو دغه به یې سزا او د دین مسله هم دا ده که په یو سړي حج فرض وي او د مور یا پلار بوډاګان دي یا یو یا دواړه او د هغې د خدمت څه نه نو دې د تاخیر وکړي هله د حج وکړي چې د هغه مور د خدمت یې څوک پیدا شي یا د دنیا نه بلې دنیا ته لاړ شي حضرت موسی علیه السلام د خدای جلیل القدر پیغمبر دی یو ځل یې د الله نه تپوس وکړو وی خدای ما سره زما د جنت ملګری وښایه هغه کس راته وښایه چې کوم جنت کې ما سره ملګري وی په پلانکي کلي کې پلانکی قصاب به تا سره جنت کې ملګري دنیا کې چې دا څنګه یو بل سره دوستانه او تعلقات دي اخرت کې به هم دغسې بعضې ملګري یو بل سره تعلقات لري حضرت موسی علیه السلام هغه کلي ته لاړ چې لاړ تپوس یې وکړ هغې قصاب وي هغه دوکان باندې ناست چې ورغی قصاب په دوکان لګیا دی خپله غوښه خرڅوي دی ورته بار ودرېد چې هغه غوښه خرڅه کړه لږه غوندې پاتې شوه نو هغه لږه غوندې غوښه یو تیلی کې واچوله دوکان یې بند کړه روان حضرت موسی علیه السلام ورته ویې وروره زه میلمه یم ما ځان سره میلمه کولی شي بېګاله شپې ته هغه وی او ډېره ښه ده زه چې کور ته یې بوت چې بویه ته موسی علیه السلام فرمایي دې کور ته دننه کړو چې کور کې مې وکتل یو دی د یو بل انسان دی نور څوک نشته وی ما ته وی دلته کښېنه زه یو ځای کټ کې کښېنولو وی دې لاړ هغه غوښه یې پرې کړه یو کټوی کې یې واچولو اور یې ورپسې بل وی بیا یو زانګو وه هغې زانګو له ورغې او په هغې کې یو بنیادم پروت دی هغې ترې اوچت اوبې ګرمې کړې هغه بنیادم یې پې پاک ولمبو او خشته ښکلې پاکې جامې هغه بنیادم ته واچولې او خوشبویي پې پورې کړه او بیا هغه بنیادم انسان راواغېست او هغه زانګو کې واپس سملو او ورغې هغه غوښه پخ شوې وه د هغې خوروی راواغېست او په دې خوله کې ورته لږه لږه واچول هغه انسان یې موړ چې موړ یې که هغه انسان دا لاس اوچت کړي او خوله یې وخوځوله بیا ما له راغې باقي ډوډۍ راوړه مو د په شریکه وخوړه وایي ما دې تپوس وکړه چې وروره تا نه دا تپوس کوم ستا نوم څه دی وایي نوم خو یې راته هغه واغېست چې کوم ما ته خدای ښوولو چې دا به د جنت کې ملګري وایي چې دا بنیادم څوک دی وایي دا زما مور ده دا ته څه کوې دې مور سره وایي بس دقه مې یو مور ده او یو زین د دې مور زه خدمت کوم دا د ګرځېدو نه ده شله ده زه دقه خدمت کوم چې سهار وختي د خوبه پاسم د دې پاکوالی وکړم دا ولامبم پاکې جامې ورته واچوم خوشبویي پې پورې کړم او ښوروا وله خوله کې ورکړم مړی کړم او چې کله ماسخوتن د دوکان نه راشم نو بیا هم دغه خپل کار کوم دا مور ته پاکوم جامې ورته اچوم او ښوروا وله ورکوم دا زما ډیوټي ده وی ما ورته وی چې تا نه یو تپوس کوم دا مور چې تا مړک له دې څه خوله وخوځولو او لاس یې پورته کړل معلومېږي دا چې دعا یې درته کړې څه دعا یې درته وکړه اوس وی ما پېژنې نه چې زه څوک یم
وی ما ته وی چې دا ما مور دو صرف یوه دوا دی دا ما ته کوي بله دعا نه کوي په ژوند کې یو دعا کوي وی مې چې هغه څه دعا ده وی دا وی چې خدای د موسی د بني اسرائیلو د موسی پیغمبر سره په جنت کې ملګری کړه دقه یوه دعا راته کوي نور هېڅ راته نه خدای دې وبخه نه بل بوډۍ مور مې ده هم دغه راته وایي حضرت موسی علیه السلام ورته ما پېژنې وی نه وی ده د بني اسرائیلو پیغمبر موسی مې نوم دی او ما د الله نه تپوس کړی دی چې ما ته زما د جنت ملګری وښایه نو خدای راته ته ښودی ستا د مور دعا ستا په حق کې قبوله ده او دا د نبی علیه السلام حدیث هم دی ګورې ښه په بخاري شریف کې مشته او په ترمذي شریف کې مشته چې یو څو دعاګانې خدای قبلوي یو دعا پکې د مور او پلار غایبانه دعا ده چې د بچي دپاره کوي مور او پلار چې بچي ته دعا کوي خدای پاک د هغې بچي دپاره یې قبلوي نو د مور او پلار به ډېر احترام کې او عزت او خیال به یې ساتي قدر به یې کوي او که کوم انسان د مور او پلار قدر او عزت ونه کوي مور او پلار ته خفه لاړل د دنیا نه دا مسله واوره دنیا کې به رزق مخکې او دی به ورپسې وي رزق به یې تنګ وي دا د دین مسله اوو پشتو پورې به یې په اولاد کې دقه اثر چلیږي تر اوو پشتو پورې به یې اولاد داسې وي ذلیله به او که یو سړی وي چې د ما نه خو مور او پلار خفه تلي دي اوس به څه کوم خو مړه دي د دین مسله دا چې قبر لدې ولا بار بار دي قبر لدې ولا ډېر دي او د خدای په دربار کې دعاګانې ولا غواړي دعا دې ولا غواړي قبر لدې دي خیرات او صدقه دې کوي مور پلار پسې د هغې ثواب بخي د هغې حقوق نه به یې خدای وساتي یو بله مسله واوره بعضې وخت مور او پلار بچي سره زیاتې او ظلم کوي یو بچی دی دو زامن دی یو سړي مثلا یو مالدار دی او بل غریب دی مالدار د مور او پلار ښه خیال ساتي هغه غریب یې هغسې خیال نشي ساتلی نو مور او پلار ظلم کوي دی غریب زوی ته خیرې کوي دا هم یاد وساته که بې ځایه دی بچي ته خیرې وکړي د قیامت پر ورځ به خدای تا نه تپوس کوي دا به نه وی چې ملا صاحب خو نن تقریر وکړو د مور او پلار حق یې بیان کړ او زوی پسې ونښلې زوی سره ظلم او زیاتې شروع کړي انګور سره ظلم او زیاتې شروع کړي تا نه به خدای تپوس کوي که بچي سره د بې ځایه ظلم د قیامت لویه ورځ شته اوس که مثلا یو سړی دی هغه د خپل مور او پلار ښه قدر او ښه خیال ساتي ښه عزت یې کوي ښه خیال یې ساتي او ښه قدر یې کوي او دا مور ظلم کوي دا پلار ظلم کوي او هسې ورته وایي چې ما نه یې بخلې ما عاق کړی نو په دې ګورې بچې نه عاق کېږي ښه په دې مسله ځان پوهېږي که دې بچي د مور او پلار نافرماني وکړه عاق شو د خدای په نیز او که دې بچي د مور او پلار نافرماني ونه کړه دې یې ښه قدر او عزت کوي پلار یې لیونی دی مور یې لیونی دی هسې به څه ورته عاق کوي نو په دې نه عاق کېږي دا عاقوالی ستا خپل صفت دی دا د مور او پلار صفت دی دا ستا صفت دی که تا د مور او پلار قدر وکړو خیال دې ساته د خپل وس مطابق بالکل پې نه عاق کېږي او که د مور او پلار بې قدري کې نو که هغه راته ویم چې بچې درته کوي خو تی بې قدري کې نو عاق شوې د مور او پلار به پوره خیال ساتي نو خبره مې دې پورې کوله چې نبي کریم صلی الله علیه مور او پلار پسې خوشحالېږي ټول عمر لګیا سات د مور بېعزتي وکړه په معمولي څیز باندې ګورې مور او پلار خوشحالېږي نو هغه حدیث مې درته وی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی څه چلی کړی دی مور یې وی زه خفه کړی د واده نه مخکې د ما خیال ساتو چې واده یې کړی زه خفه کړی ما نه دی بخلی وی زه راته سفارش کوم دا بچی دی وبخ وی د خدای رسول ډېر زیات ډېر راله دردولی نه یې بخه وی ګوره که ته ونه بخې د جهنم اور له به ځي وی خدای دې ورته دوه ځله بوځي زه مې اړه دردولی چې ځي او زر ځله دې ورته لاړ خفه مور او پلار که پیغمبر علیه السلام یو هوښیار شخصیت ورشه وی خشاک راوړی په صحابه باندې خشاک را جمع چې خشاک یې را جمع که مور ورته وایي څه کوې پې وی دا بچی دې سوځوم په دې اور کې ولې سوځی صاحب نو وی تا نه دي بخلې خو چې اوس یې سترګې پټې چې نیغ په نیغه دې اور له روان دی که د دې نه خطرناک او سخت اور له روان دی نو د ده دا عذاب درته لږ په سترګو ښیم چې کم اور لري چې یو پوټې ته د خپل بچی لږ په اور کې ووینې که مور بیا هم موري وی ښه اور له به ځي وی او وی دا د خدای رسول او مې بخه ګوره په معمولي څه
مور سونه ته خپه کې ځکه نه چې دا ټول عمر د مور خپه کړې ده. ته یوه کیله یو څه بېګانه شپې او مور ته سپینه کا وی مور یې دا کیله واله چې څونه دعاګانې درته کوي. یوه کیله د اتانو ده یا د 1 روپۍ ده. یو بېکاره غوندې سیب واله سخا او مور له یو څه مور دا مې دله راوړی دی یقین وکړه په خپله به یې ونه خورې او ستا په بچو به یې وخوري. وګورئ تجربه وکړئ تاسو. مور او پلار له میوه یو څه په خپله به یې نه خوري او ستا په بچو به یې خوري. په لږ څیز مور او پلار خوشحالېږي. ماسخوتن ورته کښېنه لږ زور وله وکړه چاپي وله وکړه. مور سره کښېنه لږه چاپي وله وکړه او د 1 روپۍ یوه کیله وله سپینه که مور له ورکړه مور یې نه دا واله هغه نیمه سخا کیله وله ورکړه. ته ګوره ټوله شپه به پاسې او بچي ته به دعاګانې کوي. دا د مور او پلار رحمي پله کې او ردي خو نن تمه ده. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده. یو ځای کې یو سړی او پلار ورسره ناست و. دا پلار یې بوډا د سپینګري دې زوی ته وایي وایي داسې مخامخ په دیوال د پاس یو کارغه ناست. دا پلار وایي دې زوی ته بچې داسې دي وی کارغه دی. وی بچې څه دي وی کارغه. بیا ورته وایي وی بچې څه دي وی کارغه دی که غوسه شو. دا پلار غلی شو وی بچې دا په دیوال څه دي وی په سترګو ړوند خو نه 100 ځله مې درته وی کارغه دی که نه. پلار ورته وی بچې ستا نه مخکې مالي دی خو چې دلته کېناستو نو ما ته یو واقع را یاده شوه. وی دقسې ته زما په غېږ کې وې ماشوم وې او یو کارغه راغی په دیوال کېناست او تا ما ته بابا دا څه دي ما وی کارغه دی. بیا دې وی بابا څه دي ما وی کارغه دی. او تا څو ځله ما نه تپوس وکړو چې تا به وی بابا څه دي نو ما به دله خوله ښکلوله خوشحالېدم چې زوی ما سره خبرې کوي. او نن که مې د 4م ځل نه د نه زیات تپوس کوو نو کوتک ته دې ګوتې کولو. دا حقیقت دی. ګوره څومره ګزاره مور او پلار د بچي سره کوي او بچی پې څونه رحم کوي. بې د کوتک نه بل څیز لاس کې نه چې ورشي بار به یارانو دوستانو سره ګپې شپې به یو خندا خوندي به خو چې مور او پلار ته وګوري زمري به یې د برېتونو تړلي. حدیث کې څه راځي د پیغمبر علیه السلام خبر او منع دی کې هم خیر دی. وایي چې کوم انسان کور ته ننوت او مور ته یا پلار ته په خوشحاله نظر داسې وکتل داسې د خوشحاله نظر باندې. خدای پاک یو روایت کې د حج ذکر دی بلکې د حج او د عمرې الله به په یو نظر دی بچي لا چې دا مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل په دې یو نظر به له خدای د قبول شوي حج او د عمرې ثواب ورکړي. څومره لوی اجر دی پکې یو نظر باندې. موږ څه چل کوو بار به خوشحاله یو خو چې مور ته وګورو تندې به م راتریو کړي و دا غریبانه کوټې ته وتل. چې پلار ته وګورو تندې به م ورته 15 ګونجي کړي غریبانه روان شي. لاره دې زمانې تهذیب والا مخلوق تعلیم یافته مخلوق چې دا غټ تعلیم والی د هغه چې میلمانه راشي صاحبه بابا غریب یې ګیا لتلی دی او پنډې راوړی دی کور کې یې غورځولی دی جامې یې شتېدلي دي. دا څوک و دا پنډ کې دا زمونږ د میخو مزدور دی. بیا په هغه خپل پلار شرمېږي. پلار ته وایي پلار ورته وایي بچې ستا دفتر کوم دی بابا ته کښېنه هلته ته څه کوې مه راځه. شرمېږي په هغه پلار چې ورسره په مجلس کې کښېني. دا خو عامې خبرې دي مونږ ته پته په هغه خپل پلار په پلار ولې شرمېږي. په پلار چې کوم زوی شرمېږي دا حرمونه دي دا سیل نه دی. په مور چې کوم بچې شرمېږي دا حرمونه دي سیل نه دی. د مور او پلار به قدر کې عزت به کې احترام به کې لاسونه وله ښکل کا. ته ګوره دنیا به در پسې و ته به دې مخکې منډې وي دنیا به دې مخې خیرت به دې مخې. مور او پلار درته دعاګانې کوي ستا دپاره دې نه جنت بل نشته. د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا ده زما خبره نه ده. نو ډېر خیال ساتئ او ډېر عزت کوئ د مور او پلار. او که د مور او پلار قدر او عزت مو نه کړ دنیا کې به م رزق مخکې ته به واپسې روزي به دې په قسمت کې نه او آخرت خو یې ډېره تبی. خدای پاک دې مونږ ټول لا دې توفیق راکړي.